او تر ټولو لمخه عبدالله شاه خان چې نن واده دی او د ټولې کورنۍ ته د واده مبارکي وایو او دویم ټولو راغلو مېلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستاسې د ټولو مشرانو استادانو په اجازه صرف یو 4-5 غزلې ووایو او رازق جان هم ناست دی، تاسې ته به پر خپل نوبت چانس تیر کړي او اکبر شاه نیکزاد هم ناست دی، تاسې ته به پر خپل نوبت چانس تیر کړي. ستاسې د ټولو په اجازه او د اکیل صاحبو د ده د ملګرو بلکې د ټولو مشرانو په اجازه زما د مینې زکندن د یاسین ټول کم وای په خپل لاس باندې را جوړ د ځینې ملکم د عین الله جان اخري خبره واوره وای و جانان ته می پیان د سترګو چول او دا ولې نه غزل د عبدالله شاه خان چې زوم دی او د ده د ورونو د مشرور سردار عبدالخالق و محمد صادق و عبدالمالک و محمد صدیق او محمد رفیق او محمد ظریف ځوان و محمد شریف و محمد شفیق محمد ایوب و محمد امین چې د زمرونه دي د دوی د مېلمنو دغه فرمایش دي او بیا هم فرمایش ته صدام حسین و فضل رحمان و حاجي نور محمد و د دوی د ملګرو هم دغه فرمایش دي او بیا هم فرمایش ته میر محبوب خان بړیچو او کمانډر عبدالنافع بړیچو امیر خان بړیچو جلیل خان بړیچو عیسی خان بړیچو احسان الله کاکړ او د دوی د ملګرو ملک نجیب و سردار نجیب کیسیف او عظیم خان ډاکټر د دوی د ملګرو دغه فرمایش دي او فرمایش د وارث موزیک والا او د دانډیوالانو هم دغه فرمایش دي. راغلی دی د کندهار څخه د پاک افغان د لوی ښار څخه پروت دی په تل کې خوش نما سایه ورځم زیارت د نانا سایه راغلی دی د کندهار څخه د پاک افغان د لوی ښار څخه پروت دی په تل کې خوش نما سایه ورځم زیارت د نانا سایه
پر هندا کرالی کاکړستان ته سو داخل دا غفیر چیرې به ځمه په زړه ډېر اوسئ کاکړ ورنه که هیڅ کادروی ځان نانا صاحب وکي پر بل لوري نیان زه به د خپل زړه په سلا صاحب ورځم زیارت ته د نانا صاحب ولاړم دربار ته د بابا کلندر هغه د پرانی می دنیا کلندر ټول سیول په د ګلزار مال می دی هلته د ذکر خپل سرکار وژوندي ټول پیران منمه پیر خرواری دی پرشتیا محترم لال کاغا ګران دی پر ټوله حالا پیر زین الدین آغا هر دم یادوم پیر مرچ آغا په خپل کلم یادوم پروت پر سریاب دی دوست آغا صاحب ورځم زیارت د نانا صاحب راغلی دی د کندهار څخه د پاک افغان د لویه ښار څخه پروت دی په تل کې خوشنما صاحب ورځم زیارت د نانا صاحب کلندری کو د ځوانانو آغا جان ملنګ داود کلندری او عبدالله کلندری د دوی ملګرو دغه فرمایش
دوستان شیر آقا جان سلامات پیر نگزی دی د یارو پر مقام ورځم زیارت لره یې ډېر په احترام شیرجان آغا دی د نوش کې په غرو کې د ملنګیانو شغېځي په غرو کې مست کلندر دی د دنیا سایه ورځم زیارت د نانا سایه راغلی دی د کندهار څخه د پاک افغان د لویه ښار څخه پروت دی په دل کې خوشنما سایه ورځم زیارت د نانا سایه چلاق بغرو کې پروت بوربینان ما یې لیکلی دی تاریخ بند پر بان سید علاوالدین آغا ته سلام هر نازولی اولیاء ته سلام گاگل زیکا کا صاحب ته ورځم منتظر هر بیت المکتب ته ورځم بل مستانه بابو آغا صاحب ورځم زیارت د نانا صاحب راغلی دی د کندهار څخه د پاک افغان د لویه ښار څخه پروت دی په تل کې خوشنما سایه ورځم زیارت د نانا